بسم الله الرحمن الرحیم 2021 زیږیز کال د ټولو ته بختور وي. په دغه ویډیو کې په دې بحث کوو چې 2021 کال څنګه ښه پلان کړو. په دې مورد کې تاسو ډېرې زیاتې ویډیوګانې په انګلیسي ژبه په مختلفو ژبو کې تاسو پیدا کولی شئ. نو ما غوښتل چې راځئ دا ویډیو خپلو مینوالو ته په پښتو ژبه جوړه کړو. 2020 کال څخه ټول خلک شکایتونه لري او د خلکو عمده شکایت دا دی، ځینې خلک وایي چې دا سپیره کال و، دا بېخونده کال و، دا څه و څه ډول کال و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو کال داسې راغلی و چې هغې ته بیا عام الحزن نوم ورکړ، یعنی د غمونو کال. نو 2020 کال هم موږ د ډیرو خلکو لپاره د غمونو کال و. یو چا د کاروبار له وجې په هغې کې ضربه ولیدله، یو چا د صحت له وجې، یو چا خپل خپلوانو لاسه ورکړل، خو خلک متضرره شول. خبره دا دی که له خپلو کلونو څخه ګټه پورته نه کړو نو موږ لپاره هر کال عام الحزن دی، موږ لپاره هر کال د غم کال دی. ښه کال هغه کال دی چې په هغې کې موږ ګټه کړې وي، په هغې کې مو یو نوی کاروباري نظریه تطبیق کړې وي، یو چا ته مو خیر رسېدلی وي، یو نوی مهارت مو زده کړی وي، خپل اهدافو موخو ته رسېدلی وو. که دغه شیان مو نه وي کړي نو هر کال به بیا موږ لپاره د غمونو کلونه وي. اوس په دې بحث کوو چې راځئ دغه کال څنګه ښه پلان کړو، څه شی وکړو چې دغه کال نه ښه ګټه پورته کړو. اول دا دی چې د تیر کال په باره کې به ډېر زیات شکایتونه نه کوو، د تیر کال په باره کې به ډېرې زیاتې ګیلې نه کوو. تیر کال خلاص شو، فصل بند شو، نو په مورد کې خبرې باید څه شي بندې شي. دویمه خبره دا دی چې حالات باید مونږ کنټرول کړو، مونږ باید حالات کنټرول نه کړو. دې مطلب دا دی که چېرته ته پلان ونه لرې نو ته به بیا هر سهار چې خپل دفتر ته راځې حالاتو مطابق به ته بیا کارونه کوې. خو که چېرته ته پلان ولرې، ته د خپلو موخې ولرې، نو په هغه صورت کې به بیا ته د خپل پلان او د خپلو موخو د لاسته راوړلو مطابق کارونه تنظیموي. دریم که موږ غواړو دغه کال مو بریالی شي باید خپل اهداف وټاکو. دغه اهداف باید لکه څه شی وي، یو نوی شی باید زده کړو، یو نوی ژبه باید زده کړو، یو نوی مهارت ترلاسه کړو، یو نوی ماستري ترلاسه کړو. که ماستري مو کړې وي د ام فل او دکترا طرف ته لاړ شو، یو نوي هیواد ته سفر وکړو. که چېرته تاسو شکایت دا وي چې دنده نه موندل کېږي نو د دندې د پیدا کولو لپاره هڅه وکړو. که تاسو شکایت دا وي چې د دندې لپاره واسطو ته ضرورت دی، د واسطې پیدا کولو تلاش باید وکړو. که چېرته ګورئ 365 ورځو کې موږ روزانه یوه کلمه زده کړو نو د کال په آخر کې به موږ 365 کلمې زده کړې وي. که 2 کلمې مو زده کړلې نو بیا یې همداسې حسابوئ، که 3 کلمې مو زده کړلې بیا مو څومره زده کړه کړې وي. نو د دغه کال د ښه تېرولو په موخه غوره به دا وي چې موخې وټاکو او د هغو موخو د لاسته راوړلو لپاره باید خپل ټول تلاشونه او هڅې وکړو. څلورم، د تیر کال کې کومو شیانو تاسو ته ګټه ورسوله او کومو شیانو تاسو ته تاوان ورسوه، کوم شیان تاسو د پرمختګ سبب شول او کوم شیانو تاسو انرژي له تاسو څخه واخیستله، تاسو وخت ضایع کړ یا تاسو پرې نه ښودلی چې خپلو موخو ته ورسېږئ. د دواړو لیست جوړ کړئ، کومو شیانو ګټه در رسولی دی او کومو شیانو چې دی وخت در ضایع کړی دی، موخو لاسته راوړلو ته یې نه یې پرېښودلي، دواړو لیست برابر کړئ. د هغو شیانو چې ګټه یې در رسېدلی دی هغه په 2021 کال کې لا تقویه کړئ، لا ورباندې ډېر کار وکړئ. هغو کسانو چې تاسو څخه انرژي اخیستې دی، تاسو یې وخت ښه تېرولو ته نه یې پرېښودلي، هغو شیانو چې تاسو د وخت د ضایع کېدو سبب ګرځېدلی یا یې تاسو نه چانسونه وړي دي، د هغوی مخنیوی وکړئ او په مکمل ډول یې بند کړئ، نور ورباندې هیڅ کار مه کوئ. پنځم، باید ښه پلان جوړ کړو. که تاسو خپل 90 دقیقې وخت په پلان جوړولو باندې تیر کړئ نو بیا تاسو ته هغه تطبیقات اسانه کېږي. څومره چې موږ خپل ډیر وخت په پلان جوړولو باندې تیروو، موږ ته نوې لارې ګودرې رامخته کېږي، نوې حل لارې رامخته کېږي، نوې هغه سولوشنز چې موږ ته وایو، نوې سولوشن مخې ته راځي.
نو ښه خبره دا وي چې خپل ډیر وخت په پلان نیولو باندې جوړ کړئ، په پلان جوړولو باندې جوړ کړئ. څومره چې موږ ډیر زیات په پلان باندې کار کوو په هماغه اندازه باندې موږ ته تطبیقات اسانه کیږي. شپږمه موضوع د دغه کال د ښه تېرولو په موخه باید دا وي چې په خپلو ذهنونو باندې کار وکړو، تعمیري ذهنیت رامنځته کړو، د تخریبي ذهنیت څخه باید تیر شو. پلانکی سړی چې دی نه پوهېږي یا هغه چې دی اسناد جعلي دي یا چې دی په واسطې مقرر شوی دی یا د دغه وړتیا نه لري یا چې دی سیاست داسې دی، دغه شیان پرېږدئ، د خپل ځان جوړولو باندې بحث وکړئ. ځکه که څومره تاسو د نورو په تخریب په اړه فکر وکړئ، خبرې وکړئ، تاسو ته ډېر زیات خیر نه دررسېږي. غوره به وي دې په ځای چې په نورو خلکو پسې په نورو غیر ضروري موضوعاتو پسې چې تاسو ته خیر نه رسېږي خبرې وکړئ. ښه خبره به دا وي چې خپل ذهنیت جوړ کړو او دا ذهنیت تعمیري وي. موږ خلک ډېر زیات ناامیده شوي دي. هغوی څه وایي؟ تعلیم چاته ګټه نشي رسولی. که ګټه یې رسولی موږ د کلي ملا صاحب یا د پلانکي صاحب زوی چې انجینري لوستلی دی اوس خپله وظیفه نشي موندلی. پلانکی سکریس چې هندوستان ته تللی دی هغې ځای نه راغلی دی ماسټري ترلاسه کړې وظیفه نشي پیدا کولی. د هغې تر شا به بلا نورې کیسې وي. صحیح دی چې هغه سړي ته هغه ماسټري ګټه ونه رسوله، خو ټول که څوم انتقاد کوو، که موږ په تخریبي خبرې کوو، دا د ټولنې د لا مایوسه کېدو سبب ګرځي. غوره به وي چې تعمیري ذهنیت دا دی چې زه خپله وسه کوم، خپل تلاش کوم، یو نوی شی زده کوم، د هغه د زده کولو لپاره چې دی خپلې ټولې وسیلې په کار اچوم، نو خدای مهربان دی چې ما ته خیر را ورسېږي یا چې دی خپل هغه موخو ته ورکې بریالی شم. اتمه خبره دا دی چې د غاړې نه لاندې انکشاف پرېږدئ، د غاړې نه پورته انکشاف په اړه فکر وکړئ. د غاړې نه لاندې انکشاف څه معنی؟ موږ ټول خلک کوشش کوي چې نوې دریشي واغوندي، نوې جامې واغوندي، نوې بوټان واخلي، نوی جاکټ، نوی جامپر واخلي. دا ګورئ دا ټول شیان د غاړې نه لاندې دي. خو د غاړې نه پورته څه شی دی چې ته یو مهارت زده کړې، ته یو نوی کتاب ولولې، ته چې یو نوي کورس کې برخه واخلې، د یو عالم خبرې واورې، په یوټیوب او داسې نورو چینلونو کې په هغو شیانو خپل وخت مصرف کړئ چې هغه یې تا د تعلیمي سویې د لا پرمختګ سبب ګرځي، تا سره یې تا په وظیفې کې مرسته کوي، تا ته یو نوی مهارت در زده کولی شي. نو دا د غاړې نه پورته برخې انکشاف دی. غوره به دا وي چې موږ په دغه کال کې د غاړې نه پورته برخې انکشاف یعنې دماغو په انکشاف باندې ډېر زیات کار وکړو. کله چې تاسو ډېر زیات رسېدلي وئ بیا مو خلک بوټانو، جامو، ساعت، موبایل ته نه ګوري. زه په خلاص ډول باندې یو ځل بیا هغه شیان مې چې تر دې دمه له تاسو سره شریک کړل لنډوم. اوله خبره دا ده چې د تیر کال په باره کې به شکایتونه نه کوو. دویمه خبره دا ده چې حالات باید مونږ کنټرول کړو، مونږ باید حالات کنټرول نه کړي. دریم دا دی چې باید خپلې موخې وټاکو. څلورم د هغو شیانو لست برابر کړو چې هغوی مونږ د بهبود سبب ګرځي. پنځم باید په ډېر پلان جوړولو باندې خپل وخت مصرف کړو. شپږم تعمیري فکر باید رامنځته کړو، تخریبي فکر څخه باید ډډه وکړو. اووم د غاړې نه پورته انکشاف باندې ډېر زیات پیسې مصرف کړو، وخت مصرف کړو، نه دا چې د غاړې نه لاندې انکشاف ته ډېر وخت ورکړو یا ډېرې پیسې مصرف کړو. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو دوستانو او ملګرو سره شریکه کړئ، تر نورې ورسوئ. تر بلې ویډیو پورې